बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په بیٹ میپ مینو کې دا افیکټس ټول شروع کوم. مرګل دا ټول افیکټس دي. که زه په دا یو ویډیو جوړه کړم نو دا ریکارډونه به دومره زیات شي، خو تاسو خپله پرې کار وکړئ. څو دانې زه درته شیر کوم، صرف هم پرې پوهوم. دا صرف په ایمیج کار کوي، عکس باندې. دا په شیپ هغه وخت کار کوي چې کله موږ شیپ بیٹ میپ فارمیټ ته واړو. دا مې درته اول ریکارډ کې ویلو. نو زه راځم یو ایمیج راوړم، فایل مینو ته راځم، امپورټ ته راځم. مثال دا ایمیج مې راوړو، دا مې ډرایو کو. بیٹ میپ کې اول ګوره 3D افیکټس دي. دا 3D افیکټ ورکولی شئ. ګوره دا 3D کوم رقمې 3D سټایل ورکوئ، نو دې نه دا 3D سټایلونه ورکولی شئ. افقي عمودي څومره خوا دې خوا وړئ، خپل کار هم دی. بیا کړی شو سلنډر سټایل دی. دا سلنډر سټایل دی. ګورئ داسې کشیه هاریزنټلی، ګوره هاریزنټلی به داسې کش راشي، دې ته سلنډر سټایل وایي. ها ورټیکلی په دې شکل داسې زوم ان زوم آوټ کولی شئ. بیا کړی شم امپو سټایل دی. دا امبو سټایل دی. ګوره بلیک غواړئ امبو سټایل، ادر کم رنګ کې غواړئ، اوریجنل کلر کې ایډیټ کې. نو ډیپ د دې لکه دیوال کې چې ډیپنس وي، لیول دې نه تاسو کمولی او زیاتولی شئ. واپس دا کلوز کوم. بیا راځم بیٹ میپ ته. بل موږ سره پیج کړل دی. دا پیج کړل دی. ګورئ مثال دا صفحې شکل کې یو ډېر ښه ډیزاین دی، ډېر ښه استعمالیږي. اکثره ډیزاینونو کې بیا دې کار اخیستی شئ. نو دا ګورئ ښایسته ډیزاین دی پیج شکل کې، لکه صفحه چې راتاو وي. دا هاریزنټلی غواړئ که ورټیکلي، اوپیکیو سټایل کې غواړئ یا ټرانسپرنسي، کم کلر کې غواړئ دې کلر کې، بیک ګراونډ کم کلر کې وي دې کې. ګورئ ډیزاین جوړیږي. هایټ څومره غواړئ، ویټ څومره دلته غواړئ، دې نه کمولی او زیاتولی شئ. واپس کلوز کومه ده. بیا کړی شو بیٹ میپ ته پرسپیکټیو سټایل دی. دا پرسپیکټیو سټایل هم ډېر استعمالي. ګورئ په دې شکل، په دې شکل یې کوئ. دا نقطې دي هر خوا چې پرسپیکټیو کوئ. داسې په دې شکل شیرل سټایل باندې هم کولی شئ. ګوره داسې کوئ، داسې کوئ. بیسټ فټ په دې شکل فټ کیږي. بیا راځم 3D ته. پنچ دی داسې، دا پنچ سټایل دی. دا څنګه غواړئ ګورئ په دې شکل پنچ سټایل هم ورکولی شئ. بل شپیرس دا هم همداسې سټایل دی. ګورئ عکس په دې شکل کې زوم کوي، زوم آوټ، زوم ان. آرټ سټروکس دي. دا به سټروکس دي، دغسې سټروکونه دي. یو په عکس اپلای کولی شئ، وخت نیسي. لکه بلیک اینډ وایټ داسې شکلونه ترې جوړئ. بلر سټایل دی. دا بلر سټایلز دي. دا هم ډېر استعمال لري. ګوره بلر زیاتی، دا دومره نه ښکاري. دلته راشو دا بلر به بل استعمال کو. دا بلر ګوره، دا بلر سټایلونه دي. بلرنګ پرې څومره چا شکل پټی، څومره پټی ولې ښایي، څومره اکثره ویډیوګانو عکسونو کې راځي. همداسې بلر کې راشه. دا هم بلر سټایلز کې یو سټایل دی. ګوره داسې لږ عکس باندې لږ موشن اپلای کوي، لږ کم بلر کوي. بیا کړی شو دلته لو پاس. دا هم بلر سټایل دی. په دې شکل کې لږ رنګ خیرت تیز داسې بلر کوي. بیا کړی شم موشن بلر دی. دا موشن بلر دی. ګوره دا هم پې اپلای کولی شئ، کوم خواته یې غواړئ کش دې کوم خواته وي. پیپر کلر دا سټایلز دي، انتخاب سمپلونه دي. بیا کړی شم دا سټایل. دا هم یو بلر دی. ګوره دا سټایل هم ورکولی شئ. بلرز دي ټوله سموت بلر دی. دا سموت هواره دومره په عکس نه ښکاري.
سافټن بلرز دي دا هم پاک سپلای کولی شي. واپس ریشو بلر ته زوم بلر دی دا هم پاک ستاسو اپلای کولی شي. بیا که بلر ته ریشم دا هم یو بلر دی په دې شکل یو بلر سټایل دی دا هم اپلای کولی شي. نو ټول سټایلونه دي. کیمرا بلر دی دا کیمرا شو ګوره کولرایز سټایل دی عکس نه رنګ څومره کمی زیاتې داسې کمولی او زیاتولی شي. بیا دا کلوز کوم راځم دلته ډیفیوز دا هم یو سټایلز دي خو یو سیټینګ یې بیا چک کوئ. هر چې ټوله ډېر ښه بلرونه پکې شته. ایج افیکټ دی دا زیاتره کتابونه چې رسمونه په ګورئ هغه رنګ عکس والي هغه ساده کې داسې دې کې ډېر ښه ښکاري په دې سټایل کې اخلي ګوره نه دا ټول سټایلز یې ګورئ هر یو سټایل تاسو خپله کارولی شئ. کسټم ډیزورډ دې کې هم ګورئ مختلف سټایلز دي شیشې سټایل چې ماتی کریټیو کې راشئ دلته هم مختلف بلرز دي. ویدر دا باران چې رین سټایل ورکوئ. فوک دا سپری سټایل چې دی نو دا یو اپلای کولی شئ. شارپن شو نویز شو دې کې یو سټایل چې دی دا هم ډېر استعمالیږي ښه سټایل دی دا هم استعمالولی شئ. زیاتره دا ډېر استعمالیږي ډیزاینز کې دا هم درته وښودو دلته شته دی. بل دې کې یو بل سټایل دی کاونټر کې دی که دغه دی دا هم یو ښه سټایل دی. نو ټول خپله چک کړئ انشاءالله کار پکې وکئ وګرځئ ډېر شیونه پکې پیدا کېږي. دا هم ګورئ صحیح شو. نو دا ټکسټوال سټایل شو. سټون سټایل دی دا ګورئ سټون سټایل دی ځینې اپلای کولی شئ. ګوره سټون سټایل دلته سیټینګ کې خپله ګوتې وهئ. نو ما صرف درته هسې لاره وښوده نور تاسو خپله پکې کار وکړئ. بیټ مینو د خیره ختمه شوه بله ورځ ته ټکس مینو شروع کوو.